28 تنه بې کیفیته تاریخ تیره او غیر قانوني درمل له منځه یوړل شول. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د څارنې ټیمونو د روان 1401 هجري شمسي کال د تیرو دوو سنبلې او میزان میاشتو په جریان کې د کابل ښار مختلفو ناحیو اړوند د درملو له تولیدي شرکتونو، عمده پلورنځیو او درملتونونو څخه 28 تنه تاریخ تیره بې کیفیته او غیر قانوني درمل چې 816 قلمه او 1850 بورۍ او کارتنه کیږي راټول کړي ول. او نن د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې له لوري د ملي کمپاین په ترڅ کې چې د کابل ښاروالۍ او 07 استخباراتو ریاست پلاو هم شتون درلود، د باګرامۍ ولسوالۍ دوام ګزک سیمه کې له منځه یوړل. تقریبا زیات شمیر هغه درمل چې هغه له مارکیټ څخه راجمع شوي، له مختلفو شرکتونو څخه، عمده پلورنځیو څخه، درملتونونو څخه راوړل شوي دي چې د ځینو تاریخ تیر ده او د ځینو نتیجې منفي راوتلي. لکه دا غټ شربتونه چې دلته ایښي دي جنکو بایلوبا په نوم باندې، د هغه شربتونه دي چې په ظاهر کې ښه ښایسته ډبې ورته جوړ کړي دي، خو د دې نتیجه منفي ده. هغه کیفیت چې باید ولري هغه کیفیت نه لري او د ګټې په ځای باندې تاوان زیات ده. پر همدې مهال د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې عمومي رئیس د درملو له سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې هیواد ته د کم کیفیته، کم تاریخه درملو او غذایي توکو له واردولو څخه ډډه وکړي او د خلکو له ژوند سره د لوبې نه کوي. په دې برخه کې موږ له ټولو تاجرانو څخه هیله کوو چې دوی د افغانستان ته تاریخ کم شیان او کم کیفیته دوايانې، کم کیفیته غذایي توکي نه راواردوي او دلته د خلکو ژوند له خطر سره نه مخ کوي. او له خلکو مو هم دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې دوی له موږ سره مرسته وکړي. هر چیرته چې دوی تاریخ کم یا تاریخ تیره درمل وویني یا غذایي توکي، پروسس شوي غذایي توکي، دوی د خوړو او درملو ملي ادارې سره په اړیکه کې شي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې رئیس ژمنه کوي چې د بې کیفیته، تاریخ تیره او غیر قانوني درملو او خوراکي توکو راټولولو لړۍ به روانه وي.